بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د هفتې کې چې څومره ورځې دي د هغې په عربی او انګلیش کې نومونه. یومون ویلی شي ډی ته، یومون ډی. سنډی اتوار ورځې ته ویلی شي یوم الاحد، یوم الاحد. منډی د ګل ورځې ته وایي یوم الاثنین، یوم الاثنین. ټیوزډی د نهې ورځې ته یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء. وینسډی د چهارشنبې ورځې ته یوم الاربعاء، یوم الاربعاء. تھرسډی د زیارت ورځې ته یوم الخمیس، یوم الخمیس. فرایډی د جمعې ورځې ته یوم الجمعه، یوم الجمعه. سیټرډی د هفتې ورځې ته یوم السبت، یوم السبت. الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعه، السبت. الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعه، السبت. که تاسو عربی کې وایي چې تا ته ما اوس کال کوو، نو عربی کې به څنګه وایي؟ كنت على وشك الاتصال بك، كنت على وشك الاتصال بك. I was about to call you، I was about to call you. اوس مې تا ته کال کو. اوس دا مونږ سره المفردات العربیه، المفردات الانګلیسیه هغه دي د انګلیش ورډز او د هغې په عربی کې معنی. house بیت، house بیت. garden حدیقه، باغ ته څه ویلی شي؟ حدیقه. کور ته څه ویلی شي؟ بیت. کچن کوم کې چې پخلی کوو مونږ، مطبخ، کچن مطبخ. باتروم حمام، باتروم کوم کې چې لامبل وي، باتروم حمام. لیوینګ روم غرفة الجلوس، لیوینګ روم غرفة الجلوس کوم کې چې میلمانه کینی. بیډ روم کوم کې چې خلک ملاسته کوي. غرفة النوم، غرفة النوم. شکرا جزیلا لک.